ستړي ماشه خدای دې وکړي چې ښه وای جوړ وای تکړه وای صحت کې وای مینه محبت کې وای دوستي کې وای تاسو پیږئ زه دلته چېرته یم زه افغانستان کې یم و رومانس کې یم ځلانده ستوری دلته جامې روانې دي ډېر سوړه وه د خدایه پاکه که مریضه شم کورتي مې نه داغوستې پاړۍ مې خپې کړي دي ته پوهېږې د افغانستان وودو زه به تاسو لږه بیا دې راستې کړم دلته نه ګپ شپ ولې زه ته ریکارډ کړم چې مریض شو دوایي به دا کړي څنګه دي کارونه څنګه دي واورو نه خوند اخلي خدای وکړي تاسې ښه وای جوړ وای زه دلته فرشته خواره کې ما کړي وم و شمشاد تلویزیون کې پروګرام ثبت شو که خدای کې درې جمعې بعد به وروشي ثبت به کړي بیا مې موټر ولګي بیا به تاسې سره شریک کړم تاسې ښه یئ زه خو والله ډېر سوړه مې شي وایي خدای پاڼې مې اخته کړي دي په دا سوړه کې دا خدای ښه کړي څه نومېږي دا ورته دلسوزه دلسوزه ته که څه ده خدای کوڼ کې زه دلته راوستلم چې خبرې دې سره کوم نوره فرشته سره مصروف شو ای دلسوزه زیاړې وي ته وکړم سوړول ای دلسوزه زه خو دې نه څم خوشحاله دا خدای ښه کړي چې کس یې وله ته دا بېتربیې کسه ته دا کس یې ایمو صداری ونه کړي ندیمه مهرباني دلسوز نه فرشته غری سلام وچه سهر مای فن لیدونکي دي هیله ده چې تاسو ټول روغ خوشحاله اوسئ او نن ما سره په خپرونه کې ندیمه خور وه ډېر ښکلی پروګرام و او ما هم د ندیمې خور سټایل والا د ډېره خوږه خور ده دې پروګرامونه تاسو یوټیوب کې وکسئ که نه اوس دلته نه دا ونه کې دا لیبي ونه کې ومه نشر مې شاره خدای دې ښه کړه سخت داسې ډارېږي سلامونه د ندیمه یا پتنګړې مینوالو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ واوسېږئ کور ودان مننه چې د دې پیج فالو کوئ او د دې فعالیتونه ګورئ تاسو ته ښه راغلاست وم اول مهرباني وکړه زما مینوال ته سلام واچوم ستړي ماشه خدای دې وکړي چې ښه وای جوړ وای تکړه وای صحت کې وای مینه محبت کې وای په دوستي کې وای په اتفاقۍ کې نه دا ورور څومره ښکلی پروګرام مخته بیایي خپلې خویندې وروڼه مخته روبسي جامې ورسره کړي ټیک ټاک نه استفاده وخولي دا رې تاسې وکئ وارن مې نه ونفیزه ډېر زیات به قرآن وایي چې وایي که نه په د غوړه کې دې ولر ګډ وړ والله چې ګډ وړ نه شي نه کېږي لږ زره ډېر نه بیا مونږ زیاړې روبسي خدای دې ښه کړه تاسو ته ښه راغلاست وم په خیر راغلئ افغانستان ته واوره مې ولې هو که نه دا واوره ګوره ډېر خوندور موسم دی واوره دې خوښېږي واوره مو ډېره خوښېږي څومره سم لکه د توتو میدګې د توتو میدګې چې دنه واوره شکر ده که نه موږ تاسو ډېر بختور شهر موسم لرو بلکل دلته او د واوره چې دو دا لنده دو په کاناډا کې وچه دو په کاناډا کې وچه واورې په دومې دي هغې باندې وشتل نه کېږي وشتل کېږي لیکن دلته د و لږه خوږه ده نور هغه به د روشنۍ ډېره دو ډېره ولته روشنۍ کمه دو تاریکي وي ډېر زیات ندیمه چې دا په کاناډا کې شپې ورځې تېروي فیسبوک کې په یوټیوب کې دا په پتنګړې باندې مشهوره ده ډېرې جالبې ویډیوګانې جوړوي یو ویډیو تمثیل به وکړي چې دم ګړې دا موږ فکر وکړو چې کومه ویډیو یو ویډیو تمثیل وکړه د دې مخ ویډیوګانو کې زیاتره نه ښکاري څېرې خپله بدله کړې وي ښه خو خیر اوس اصلي مخ تاسې وګورئ او دا به یو نقش ماته ولوبوي مهرباني زه ایمو چې ډېرې ویډیوونه جوړېږي زه ډېره جګاړه وایم خپل زی ته لکه اوس ته مو ته دې وورې روچولې زه به ته خیرې وکړم پیسې دې پرې کړې صحیح ده مهرباني زه لږ خیرې راته وکړه په نه خیرې خو نه کوم زه خو هغه کرکټر اوس نشم روبسره اوس خو ندیمه یم اوس ندیمه یې یا به هغه کرکټر راته لوبوي زما مینوالو ته یا به لږه زمزمه کې زمزمه کې څه کې سندره به لږه راته وایي ولې که بېلو ډمانو نه جوړوي خدای دې ښه کړه پیسې مه پرې کوئ اوس په غام په دبي کوتکو داسې تربتلي وي چې بیا به چې سړی بیا به خلک ندیمه ښه یو بل چانس درته درکوم شعر درته درځي پښتو شعر لنډۍ شعر بګتۍ ککړۍ هغه انګریزي شعر مې ارزي په ترجمه مې وکړو شعر خو نه ده یو هغه ده سټوري ده یو احساس ده یو فکر ده یو یقین ده ښه مهرباني زه یم چې انګریزانو ژبه کې لیکېږي چې we are in a dream
dreaming a dream for a dream لکه مونږ اوس دا خو یو خوب ده دا دو که نه د دنیا یو خوب ده او د خوب کې مونږ خوب کې یو خوب وینو کنه خوب او تاسې که ښه خوبونه وینئ د ژوند به ښه شي درده که نه we are in a dream dreaming a dream د دنیا لکه ته کسی د دنیا د ځای جو چې جوړی دی چا خوب و چا ارمان و د اوس کسی دی تو زی تو خوب کیم تو جون تو ارمانده ده خاطر ودرې راویښ شولم دا دې وملید ټوکه درځي ټوکه مې زده دي یو ټوکه راشه شباب زده کوم یو به زده کړم اوله ته به کوم خو اوله زه کوم یو ټوکه داسې ده چې یو چېرته مېلمه ورغلی و ستا غوندې ستا غوندې مېلمه ورغلی و یو کور ته کور ته دا ډېر بې وخته ورغلی و کور ته چې ورغلی و د کور والا ډوډۍ خلاصه شوې وه ډوډۍ چې خلاصه شوې وه دا مېلمه داسې ناست دی ناست دی او ناست دی وایي څنګه ووایم چې اوس ما ته دا ډوډۍ راوړي د کور صاحب د کور ته کتلي دي ورته ویلي دي وایي ته ما ته داسې ښکاري لکه زه چې ښه وږی شوی یم دا کور والا ورته څه ویلي کور والا ورته فکر کړی چې ډوډۍ خو خلاصه شوې ته ودرې زه ورته څه ووایم دې ورته ویلي وایي ته ما ته داسې ښکاري لکه زموږ کور کې چې ډوډۍ خلاصه شوې خو ته کوم ځای زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ خو ټول پیدایښت ژوند مې په کابل کې شوی دی ندیمه چې ده د خوست ده او اصل کې په کاناډا کې شپې ورځې تېروي دي د پخوا نه هلته ورغلې اوس ته ټوکه وکړه زه ټوکه وکړم یو ته د کوم ځای ته تګاب یم یو ته تګاب یو سړی و یوه ښځه وه خو که نه دا روان دي پارک ته لوړ شوي خو ښکلي بروي دي چمن ده خو که نه دا رقم ورم خدای دې ښه کړه موږ خپله دې سړی کړې والله چې مریضه شم که نه څه به مو علاج کې خدای دې ښه کړه خو و چې په دغه ځای کې د سړي دغه بروي کتلي دي د کلي سړي هغې لیدلي دي د چمن یې چې وایي ښځې د څومره ښکلی چمن ده کاشکې مونږ ته غوی وه خپله به خوړلې وه توهین دې وکړو خو خیر اوس مجبوره لږه نه که قرآن ته وکسه لږ ذره به ډېره خدای دې اوس پلار نیکون به نرجح کړي نه شرم ده که نه غله هېڅ مشکل نشته خدای دې ښه کړه خو ته مو خلکو ته څه پیغام لري د امریکا کې دي یا یورپ کې دي که څه دوبۍ نه دي هغې ته وایم چې تاسې د ندیمې په څېر باندې ځلانده بااستعداده واوسېږئ خپل ژوند ته دوام ورکړئ او یو ځل راشئ د ګران سبسور افغانستان ښکلاګانې وګورئ دلته خلک وګورئ مینه او محبت شریک کړئ ځکه چې د افغانستان خلک ډېر مېلمه دوست او ډېر مینه ناک دي خو دا زه ډېره خوشحاله یم زه وا تاسې ورونو خویندې ته یم چې موږ ورونو خویندو دا رقم ورونه دې مثال ده د دې نه زده کړئ یو بل مخته ښې خبرې شریکې کړئ او څه چې کوئ ابرو بچې ښه فکر وکړئ ښه به مخته کېږي بس زه تاسو ته ښه وخت وایم ورونه تونه ډېره مننه خوشحاله شولم باندې شم ورونه خوشحال شئ نور زه ته په ګیره کې ګلون جوړوي دا د ګلون نه دی جوړه خو کېدی کېږي صحیح دی خدا به بیا دې مې یو خبره وکړه مجبوره یا زمزمه وکړي یا شعر هېڅ شی هم نه لري مجبوره څو نه سندره به ته کوم خدای دې غرق کړه خدای دې غمجان کړه نور به څه دې ته وایم خدای په امان سلنی خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ خوشحال اوسئ ډېره مهرباني او مای ګاډ دومره سوړه ده چې توبه خدای د خیر پېښ کړي نو بس تاسې خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ دوستي کې اوسئ مینه محبت کې اوسئ زه به سوړه شم سوړه مې وشو بیا خبرې سره وکړو ډېره ښه ورځ وه انګریزانو ژبه کې believe in your dreams everything is possible پوه شولی هر څه ژوند کې امکان لري تاسې یقین وکړئ همت وکړئ خدای درکوي څه شوه خدای په امان